درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشئ. زه مجاهد جواد یم او دا سرچینه ده. درنو قدرمنو اوریدونکو، د ژمي موسم دی. له یوې خوا د پلازمینې کابل هوا ډیره ککړه شوې ده او له بلې خوا سړې هوا ډېرې ستونزې زیږولې، په ځانګړي ډول هغو ته چې یو شمېر روغتیایي ستونزې هم لري. د نن ورځې مرکې ته مو ډاکټر صاحب محمد حلیم خان آریان ته بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب آریان د هندوستان او د اروپا د الرژۍ یا حساسیت، اسما یا نفس تنګۍ او ایمونولوژي یا معافیت د اتحادیو غړی هم دی. ډاکټر صاحب په څو شیبو کې د ویډیو لینک له لارې موږ سره په سکرین باندې راښکاره سي. ډاکټر صاحب آریان که د مغه ګورئ، مرکې ته ښه راغلاست. ډېره مننه چې وخت مو راکړ. اوسئ، سلامت شئ. د لوی او بخښونکي څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکې هیلې وعلیکم السلام ګرانو لیدونکو او مجاهد صاحب ته چې د دغه خپرونې کوربه دی، او ډېر تاسو نه مننه چې د سرچینې په خپرونه کې ما ته بلنه راکړه. مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، ولې په ژمي کې په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د تنفسي او الرژیک ناروغیو شمیر لوړیږي؟ یعنی د دغه ناروغانو شمیر زیاتیږي یا کچه یې زیاتیږي، لوړیږي؟ ولې؟ دلیل په څه کې دی؟ د دې دلیل چې دا دلته په افغانستان کې، البته په ټولو هغه سیمو کې چې هلته هوا سړه ده چې موږ ورته سرسیر ویو، هغه سیمو کې چې واوره ورېږي، په هغه سیمو کې چې اکثرا د تودوخې درجه هلته د صفر څخه هم ښکته کېږي، په شمول د کابل. دلته هماغه عنعنوي د تودوخې سیستمونه چې د ډېرو مخکې کلونو راهیسې مروج وو، اوس هم دلته په افغانستان کې مروج دي. مثلا په افغانستان کې دوه سیستمونه خلکو کار اخیستو. یو د لرګیو او سکرو ډبرې یا د زغالستان نه به خلکو استفاده کوله او اوس هم استفاده کوي. په کورونو کې، په بلند منزلونو کې چې دغه د سکرو ډبرې کله چې وسوځېږي، یو قسم ته ذرات دي چې د PM 2.5 یا د PM 2.5 ذراتو په نوم باندې یادېږي. دغه ذرات هوا ته خپرېږي. دغه ذرات ډېر زیات واړه دي، د دې قطر ډېر وړوکی دی چې له یو خوا څخه د وینې او د سږو په منځ کې، خصوصا د سږو هغه اخري برخې چې د الویولای یا د هوایي کڅوړو په نوم باندې یادېږي، د دغه الویولای او د وینې ترمنځ یو مانع ده، یو خنډ دی چې د اپیتیلیل باریر په نوم باندې یادېږي یا د اپیتیلي خنډ په نوم باندې یادېږي. دغه ذرات دومره کوچني دي چې حتی دغه مانع ماتوي او وینې دوران ته داخلېږي. کله چې وینې دوران ته دا داخل شو، نو دلته له یو خوا څخه تنفسي ناروغۍ پیدا کوي او تنفسي ناروغۍ تشدیدوي، حتی د زړه او د رګونو ناروغۍ هم پیدا کوي. او هغه خلک چې دوی په ارثي توګه الرژي یا حساسیت نه لري، حتی دغه نارمال خلکو کې یو کسبي یا اکتسابي د الرژي د منځته راتلو باعث هم ګرځېدی شي. او د تودوخې دغه دویمه منبع چې ده هغه صندلي. په هغې ترازو د تاسو دغه ذرات نوم چې یاد کړه PM 2.5، تاسو ویل چې دا ډېر زیات خطرناک دي. نو دا د ډبرو سکرو د سوځېدو نه رامنځته کېږي او که نه هر ډول لرګي چې د سوځوي، ځکه ژمی د خلک مجبور دي ځان خو به ګرم ساتي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه -10 او نور هم یخېږي. یعنی دا یوازې د ډبرو سکرو کې دي دا ذرات، او که نه د هر لرګي یا د هر سون توکي د سوځېدو نه دا رامنځته کېږي؟ زه به تاسو جواب ته زه راتلم. دغه خپله PM 2.5 چې دا صرف د سکرو ډبرو د سون له کبله منځته راځي، او یو رقم چې د PM 10 په نوم باندې چې هغه لږ د PM 2.5 نه لږ غټ دي، هغه بیا د لرګیو د سون له کبله منځته راځي. یو رقم چې د DEP په نوم باندې یادېږي چې دا د ډیزلو، خصوصا د ډیزل ګاډي چې په ښار کې ډېر زیات تګ راتګ کوي، د دې د سون له کبله پیدا کېږي. او د تودوخې دغه دویمه منبع په اکثره ولایاتو کې، حتی په کابل کې، صندلۍ په نوم باندې یادېږي. صندلۍ داسې یو میز دی
بیا دغه میز لاندې یوه انګیټۍ د لرګیو د سکرو د لرګیو سکاره خلک استعمالوي. کله چې دغه سکرو ته پوکې ورکړي او تازه شي نو بیا دا روږدي د دغه میز لاندې کېږي. د دې میز د پاسه بړستنې او کمپلې چې د کورنۍ ټول غړي د دې څخه استفاده کوي. د دې کې دوه ستونزې پیدا کېږي. یوه ستونزه خو دا ده چې اکثرا تر دغه د سینې تر دغه برخه پورې پټ دي او پاسنۍ برخه خپل دغه مخ او تندې خصوصا د تندې شاته یو ساینس دی چې د فرنټل ساینس په نوم یادېږي. اکثرا دغه سردردیانې په سړه هوا کې دغه د فرنټل ساینوزایټس په وجه باندې راځي. په پوزه کې التهاب جوړوي چې موږ ورته رینیټ وایو. د پوزې شاته تش تش دهلیزونه دي، دلته التهاب جوړوي. او بله ستونزه دا ده دغه خلک کله چې ویښي نو دوی نیغ ناستي تر دې پورې پټ وي، اما کله چې خوب یوسي بیا دوی خو نه پوهېږي په هغه وخت کې د خوب په حالت کې غیر ارادي شي نو دا د دوی سر هم صندلۍ ته ورښکته شي او هلته د صندلۍ په منځ کې ښه په کافي اندازه د کاربن مونوکساید ګاز ده چې دغه ګاز د لرګي سکرو د سون له کبله دا خپرېږي. ډاکټر صاحب په ډېرو مهمو مسلو باندې تاسو خبرې کوئ او زه غواړم چې نور اورېدونکو ته دا روښانه سي. د صندلۍ خطر کنه تاسو خپل مرته اشاره وکړه. صندلۍ خو د ډېر اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې سړو سیمو کې دود ده، رواج ده. یعنی که اورېدونکو ته دا هم تشریح کړي چې بالاخره له دې نه څنګه استفاده وکړي، څنګه وکارېده چې هم ګرم وي، د سړو نه بچ پاتې سي او هم دوی ته ضرر ونه رسوي. ما په نظر کله چې دوی ویښي په دغه وخت کې چې دوی د ډوډۍ پروګرام لري، د ناستې پروګرام لري، د چای پروګرام لري، د دې څخه د استفاده وکړي. او کله چې خوب راغی هماغه بړستنې دې د صندلۍ نه راوکاږي او په ځان دې واچوي، هېڅ ستونزه نشته او انګیټۍ دې د صندلۍ نه وکاږي. حتی بعضې خلک ما لیدلي دي چې په یوه کوټه کې د صندلۍ نه استفاده کوي، بیا دا صندلۍ لږ ګرمه شي هماغه انګیټۍ وړي بله کوټه هم ورباندې ګرموي. او دغه انګیټۍ چې د دې پاسه بړستن او میز نه وي او دا ازادې هوا کې ډېر زیات زر خپرېږي. دا ګاز چې ده ډېر خطرناکه ده. خطر یې دا ده چې بوی نه لري، رنګ نه لري، هېڅوک دا نشي محسوسولی چې په دې کوټه کې دا ګاز شته دی. او 500 ځلې د دغه ګاز نصبېدل د وینې په هیموګلوبین باندې نظر اکسیجن ته زیات دي. تاسو د کاربن مونوکساید یادونه کوئ. دا د کاربن مونوکساید دی چې د لرګیو سکرو د سون له کبله منځته راځي. او بل دا کاربن مونوکساید اکثرا دا د ګازي بخاریو د سون له کبله هم منځته راځي چې موږ تاسو بدبختانه هر کال کله چې ژمی راشي، کله هوا سړه شي، په کابل کې او په نورو یخو سیمو کې موږ د دې بد وقوعات موږ وینو چې په میډیا کې اعلانېږي چې یوه کورنۍ 6 نفره غړي هغه شو شهیدان شو. نو د دې وجه اکثرا دا کاربن مونوکساید دی. نو کاربن دای اکساید یا دا دود چې دا خلک ویني دا خو ویني تاسو هغه خطرناکه او خو کاربن مونوکساید ځکه خطرناک دی تاسو په وینا چې یو خو د انسان د بدن دا وینه ډیره زیاته لیواله ده، د کاربن دای اکساید د اکسیجن هم ډیره لیواله ده چې د کاربن مونوکساید راوخلي. نو ځکه دغسې کسان خبر هم نه وي او کور کې دود یا دا کاربن مونوکساید راجمع سوي او جنجال ترې جوړ سوی. همداسې بل دا یو ګاز دی چې نه رنګ لري نه بوی لري. کاربن دای اکساید خو رنګ لري، د لوګي رنګ موږ تاسو وینو، بوی لري او تطریق باندې بوی لري، اما دا نه لري. نو ځکه د دې خطر کچه ډېره لوړه ده، ډېر وژونکی دی. نو آیا همدا دلیل ده چې دغسې ناڅاپي او بې خبره خلک پې مړه کېږي په کلیو کورو او په بعضې سیمو کې؟ دقیقاً همدا دلیل ده. نو بیا هم هره ستونزه چې یادوو هغه د حل لارې چارې هم که ورسره یادې کړو. نو خلک څه وکړي، څه ډول ترې استفاده وکړي چې له دې نه خوندي پاتې سي؟ یعنې د مخنیوي لپاره کوټې تړلې وي، صندلۍ پرته وي، آیا د ورځې په اوږدو کې د کوټې کړکۍ خلاصې کړي، نورې څه لارې چارې شته که په دې هم اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟ یو خو دغه ګازي بخاري خو دلته خو د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی. حتی په بلندمنزلونو کې مرکز ګرمي نشته. دا اوس زه هم په یو بلندمنزل کې اوسېږم، دلته مرکز ګرمي نشته.
نو زه دا ترجیح ورکوم نظر دې ته چې خدای ناخواسته دغه غاز د تسمم سره زه مخامخ شم، که چېرته زه هېڅ هغه تودوخې نه تېر شم د ما صحت به روغ پاشي ټول ژمی. نو څوک چې د ګازي بخاریو استفاده کوي داسې وخت کې باید استفاده وکړي چې دغه دروازه دې لږ ډډه پرېږدي، لږ دې خلاصه پرېږدي. اوس په اکثره منزلونو کې د پی وي سي څخه استفاده کیږي، هم کړکۍ هم دروازې، دا خو هوا دومره بنده ساتي. ګوره د هوا بند ساتل څو ضررونه لري، که تاسو خوښه یې چې زه درته تشریح کړم. په دې کې یو قسم ته واړه ذرات دي چې دا د ایر الرژن په نوم یادېږي. دا په سترګو نه لیدل کېږي، خو کله چې د لمر وړانګې د یو نري سوري څخه خونې ته داخله شي، نو موږ په هغه وړانګو کې دا ډېر ښه کتلی شو. دغه ایر الرژنونه څه شی دي؟ دا یو دسمایټونه دي یا په دورو خاورو کې شته حشرات چې تقریبا د کور د انګړ 1 ګرام خاوره چې موږ ټوله کړو، نو د زرو په تعداد سره دغه حشرات یا شینې پکې شتون لري. او بل ایر الرژن چې پولینونه دي، اکثرا د بار نه د وچو پاڼو ونو میدګي دي چې خپله دغه پولین د ونو بوټو ګلانو او پاڼو د پاسه یو قسم ته دوړه ده، دا هم ایر الرژن دی. او بل ایر الرژن چې ډېر زیات هغه د خطرناک دی، هغه پیچ چې د کورني څاروي چې دي. دلته اوس په کابل کې هم یو څه ناڅه موجود شوي دي، بعضې خلک پیشو ساتي، سپی ساتي. موږ خپله هم دلته پیشو ساتلې ده. سره د دې چې زه په اکثره خپرونو کې دغه موضوع زه یادوم، خو ماشومان ورسره مینه ساتي چې دې ته انیمل ډینډر وي یا د څارویو وړۍ، دغه هم ایر الرژن دی. او اکثرا په دغه ژمي موسم کې چې یوه کوټه د ډېرې مودې لپاره بند ساتل کېږي، دلته د فنګسونو سپورونه یا هګۍ هم ایر الرژن جوړي. نو له بلې خوا څخه ویروسي ناروغۍ خصوصا د سایستم یا د تنفسي سیستم ویروسي ناروغۍ چې دي، لکه کامن کول، انفلوئنزا، کورونا، دغه په ژمي کې ډېر په چټکۍ سره تکثر کوي او په وچه او یخه هوا کې دا ډېر زیات په هوا کې. نو ښه خبره به دا وي چې په 4 ساعتو کې اقلا 3 ځلې او هر ځلې 15 له 10 دقیقې موږ کړکۍ او دروازه موږ خلاصه پرېږدو چې دغه اپشوي ایر الرژنونه چې زموږ او تاسو خصوصا هغه خلک چې دوی سالنډۍ لري، دوی د سالنډۍ حملې مخکې تجربه کړي دي، نو او هغه ناروغان چې دوی یو مزمن رینیټ لري یا د پزې یو اوږدمهاله التهاب لري، دغه خلک باید کوشش وکړي چې د کوټې هوا په 4 ساعتو کې اقلا 3 ځلې دا هغه کړي، خلاصه پرېږدي چې تازه هوا راشي، هغه ایر الرژنونه چې احساس شوي دي هغه وځي. او بله خبره آریان، په ډېرې بخښنې سره تاسو وړاندې په خبرو کې په کوټو کې یا په کورونو کې د ګڼې ګوڼې یادونه وکوله. په رښتیا هم خلک ستونزې لري اقتصادي، که ډېر وتوانېږي په کور کې یوه کوټه ګرمه کړی شي په ژمي کې. یعنې ولې ګڼه ګوڼه د ناروغیو خطر زیاتوي؟ نو اکثرا ما تاسو ته مخکې ویل چې دغه ویروسي ناروغۍ په ژمي کې په سړه هوا کې او وچه هوا کې دغه ویروسونه ډېر زیات فعال دي، او دا هغه یو نه بل څخه ډېر زر سرایت کوي. ساري دي دا ساري دي د کور ټول غړي په همدغه یوه کوټه کې راټولېږي، که د دوی څخه یو دغه ستونزه ولري نو فورا دا ټولو ته سرایت کوي. او موږ اکثرا ګورو چې یو نفر په کور کې زکام شي، بیا یو 2-3 ورځې بعد ټول هغه د کورنۍ غړي زکامېږي. نو دلیل یې همدغه دی چې ګڼه ګوڼه یې په دې کوټه کې، او له بلې خوا څخه هوا ایسارې، کړکۍ خلک بندې ساتي. حتی بعضې خلک معلومېږي چې پلاستیک ورسي کړکیو ته، نو دا ښه کار نه ده، دې ته باید ډېر پام وکړي. او یو بله مسله چې ډېره زیاته مهمه ده، اکثرا د تودوخې منبع په کور کې چې هر شی هغه د کور یا د کوټې دننه هوا وچوي، او دغه وچه هوا هم ډېره خطرناکه ده. دا وچه هوا چې ده، که غواړئ چې څه معلومات درکړم. مهرباني څه تاوان کوي وچه هوا؟ څه تاوان کوي بدن ته، تنفسي سیستم ته څه تاوان رسوي؟ د دغې وچې هوا په وجه چې دا د تودوخې د منابعو په وجه باندې پیدا کېږي، یا بخارۍ یا برقي بخارۍ یا منقل، هر شی چې په کور کې سوځي هوا وچوي. وچه هوا د تنفسي سیستم د ټولو برخو مخاطي سطحه یا میوکس ممبران وچوي.
دا چې کله وچه کړه دا ترکه بیلیږي تخریشیږي او خپل د بدن دفاعي سیستم په محافظوي توګه د دې په مقابل کې غبرګون ښیي او دغه افرازات ډېر زیاتېږي بیا دغه افرازات ټینګ شي سریښناکه شي دغلته حبسیږي هماغه دی چې تنفسي لارې تنګیږي تنفسي لارې چې تنګ شوې نو دلته سالنډي پیدا کېږي ساه بنده کېږي ټوخی پیدا کېږي نو باید کوشش وکړو چې دغه هوا په دوه توګه باندې موږ کولی شو چې کنټرول کړو انشاءالله اواز مې اورئ بیخي اواز مو سم راځي یو هغه خلک چې شتمن دي هغه کولی شي چې فلټرونه والي یو قسم ته فلټرونه دي چې هغه فلټرونه زه نوم نه اخلم ځکه چې هغه تاسو پالیسي د خپرونې بیا تجارتي خواته ورغلي خو هغه فلټرونه چې په انټرنیټ کې صرف وکړي له یو خوا څخه هوا هغه کوي مرطوبوي له بلې خوا څخه هوا د ایرو الرژنونو څخه پاکوي او هغه خلک چې اقتصاد یې ضعیف ده هغوی کولی شي چې یو چایجوش د اوبو نه ډک کړي او دغه په منقل باندې کېږي یا په مغار د تودوخې منبع چې خپله دغه بخارات د اوبو هوا هم مرطوبه ساتي هم یې فلټروي چې دا ډېر زیات فایده کوي هغه خلکو ته چې هغوی په دوامداره توګه باندې سالنډي لري یا یو کرانیک الرجیک کف یا اوږدمهاله حساسیتي ټوخی لري همدغه طریقې باندې که لږ زر نور هم وغږېږو تاسو وایي چې په یو چایجوش کې اوبه کېږي دا اوبو نه چې کوم بخار جګېږي دې سره هوا مرطوبه کېږي د هوا وچوالي ستونزه حلېږي دا مثلا په ورځ کې څو ځله وکړي د سهار خوانه د شپې خوانه څنګه دوی سره مرسته کېدلی شي درې وخته یې وکړي ښه دی درې وخته دغه وخت کې چې ژمي کې هوا ډېره سړه ده نو په هر کور کې ښه ډېر لرګي مصرفېږي په هر کور کې کوم کورونو کې چې برق شته هلته برقي بخارۍ که کاروي دا هم هوا وچوي دا عنعنوي موږ تاسو بخارۍ چې لرګي خوري د سکارو ډبرې خوري دا هم هوا وچوي کوشش باید وکړي چې ورځ کې 3 ځلې سهار غرمه د شپې لپاره دغه کار وکړي ښه ډېر ښه یعنی که چېرته څوک کوښښ وکړي چې د کوټې د ګرموالي دغه وسایل چې دي په سمه توګه وکاري ډبرو سکرو نه کمه ګټه واخلي که مجبور وي هغسې ترې ګټه واخلي چې کړکۍ او دروازې خلاصې کړي د وچې د هوا د لوندوالي یا رطوبت لپاره کارونه وکړي په یو کوټه کې زیات سره راټول نسی او دغه نور سپارښتنې چې تاسو وکولې په دغسې کورنیو کې به د ژمي د ناروغیو کچه راټیټېږي همداسې خصوصا په هغه ناروغانو کې چې هغوی اوږدمهاله د ساه ایستلو سیستم ناروغۍ لري لکه سی او پی ډي یا کرانیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز یا د سږو اوږدمهاله بندشي یا انسدادي ناروغۍ او څوک چې برانشیال اسما لري دوی د علاج داسې نشي کېدی چې مثلا یو نسخه یو ډاکټر نه والي او دوی په هماغه یوه نسخه کړی شي دوی باید ټول عمر خپل ځان په کنټرول کې وساتي د تودوخې مسلې ته باید پاملرنه وکړي همداسې کوشش باید وکړي چې په خونه کې د ایرو الرژنونو د ایسارېدو نه مخنیوي وکړي اواز مې انشاءالله درځي بیخي اواز مو سم راځي مهرباني خصوصا هغه ناروغان چې د اسما په 5م سټیج کې دي هغه سټیج چې ډېر زیات خطرناک دی هغه سټیج چې هغوی نور په انهیلر باندې نه کنټرولېږي هغوی نور په دغه یو 2-3 رقمه د درملنې رژیمونه چې دي په دې باندې نه کنټرولېږي هغوی حتی باید کوشش وکړي دغه د ایرو الرژنونو لپاره د الرجي ټسټونه دي چې هغه د پریکلي سکین ټسټ په نوم یادېږي د ټوټل آی جی په نوم یادېږي دوی باید یو الرجي سنټر ته ورشي او دا باید پیدا کړي چې په دغه چاپېریال کې په هوا کې کوم الرجن ده چې د دې لپاره دا اساسیتزا دی یا کوم شی ده چې د دې لپاره الرجن بلل کېږي نو دا په هغه ټسټونو کې موږ ته واضح کېږي چې هغه یو پریکلي سکین ټسټ ده چې مروج ټسټ دی په اروپا امریکا هند ترکیه حتی خوشبختانه موږ په افغانستان کې په ډېر مشکلاتو باندې دا ټسټ موږ اویلیبل کړی دلته موږ سره شتون لري په کابل کې امکانات شته د دې ټسټونو خپل شته دی موږ سره خپل شته ده او ټوټل آی جی باید معلومه کړي چې هغه الرجن چې ورته تثبیت شو تشخیص شو بیا د هغې لپاره درملنه شته دی خصوصا د ډاسمایټونو لپاره یا د دوړو خاورو کې چې دننه کوم شیني دي چې مخکې ما تاسو یادوري وکړه که چېرته دا تشخیص شي دا تثبیت شي چې د دغه الرجن په مقابل کې دا ستونزه لري هغې ته باید الرجن اکسټراکټ ایمونوتراپي وشي
الرجن ایکستراکټ څه معنی لري؟ یو شی سره چې موږ په چاپیریال کې د موږ ایموني سیستم د هغې په پېژندلو کې ستونزه لري، نو بیا د هغې په مقابل کې غبرګون ښیي او حساسیت یا الرژي منځته راځي. حتی بعضې خلک دي د غنمو ډوډۍ سره لري، د هګیو سره لري، نه تنها د ایرو الرژنو سره، د غذایي موادو سره لري بعضې خلک. نو که دوی یو ټیسټ وکړي دا به ډېر ښه وي، بیا هغه تداوي هم ډېره اسانه تداوي او ډېر بې ضرره ده. او ډاکټر صاحب داسې یو دوه درې نښې نښانې که اورېدونکو ته ووایي، یو سړی څه پوه سي چې دا اوس د ده تنفسي ناروغۍ یا نفس تنګي یا اسما تر دې بریده رسېدلې ده چې دا باید هرومرو ډاکټر ته ولاړ سي؟ په دې ناروغ کې یا په دې کس کې باید څه نښې نښانې چې دته خبرداری وي چې باید ډاکټر ته ولاړ سي؟ دلته موږ 5 سټیجه لرو. 5 سټیجه. اول سټیج هغه دی مثلا یو ورزشکار دی 18 کلن دی، دی په میاشت کې یو ځل دته داسې یو احساس دی د نفس تنګۍ پیدا شو، هغه هم د اکسرسایز په وخت کې په میاشت کې یو ځل یا 2 ځلې نهایت دی. نو دې ته موږ هغه اول سټیج ویو. دته موږ ډېر یو ساده درمل چې هغه کارټیکوسټیروید انهیلر ده، هغه موږ ورته توصیه کوو، مثلا بیکلومیتازون، او صرف د ضرورت په وخت کې، هماغه وخت کې چې د باندې حمله راځي د استعمال کې ورسره هغه ریسپانس ورکوي. نو بل داسې یو ناروغ دې ته موږ وایو چې اول سټیج ده. دویم سټیج مثلا یو ناروغ دی چې دا په هفته کې یو ځل دغسې احساس کوي، یعنې په میاشت کې 4 ځلې داسې احساس کوي. موږ هغې ته هم همدغه د کارټیکوسټیروید یو انهیلر او یو برانکودیلیتاتور موږ ورته توصیه کوو، د دې سره اکثرا دا ځواب ورکوي. دریم سټیج چې دی بیا هغې ته موږ یو کامبینیشن تقریبا څو دواګانې ورته انتخابوو. هغه داسې ناروغان دي چې هره شپه دوی ته داسې یو احساس پیدا کېږي، د سالنډۍ احساس ورته پیدا کېږي. هغوی باید یو ښه متواتر درملنه وکړي، د دغه اسما یا د سالنډۍ باید صحیح مدیریت وشي، هغوی باید ډاکټر سره تماس ولري. ټول هغه توصیې چې د یو اسما چې په دریم سټیج کې دی هغه باید دا عملي کړي. څلورم سټیج چې دی هغه بیا ډېر زیات وخیم دی. څلورم سټیج چې په هغې کې موږ تقریبا روغتون ته باید لاړ شي، ډاکټر سره باید صحیح تماس ولري، معاینات باید ټول تکمیلي، او موږ ورته د کارټیکوسټیروید د رژیم سره په څنګ کې یو بل ګروپ دواګانې دي چې هغه موږ ورته شروع کوو، هغه باید دوامداره دوی خوري. دغه 5م سټیج چې دی مخکې چې ما اشاره وکړه، 5م سټیج کې باید د ایرو الرژنونو ټسټونه وشي، یعنې دلته اکثرا دا ناروغان دوی حساسیت یا الرژي لري، د دې الرژي باید تشخیص شي او هر الرژن چې تشخیص شو د هغې لپاره یو الرژن ایکستراکټ ایمونوتراپي واکسین ده ورته. بعضې خلک د واکسین نه مجاهد صاحب دوی یریږي، داسې منفي تبلیغات او پروپاګنډه د واکسین په هکله شوې ده چې ګواکې دا بعضې ساید افیکټونه لري، اما نه داسې نه ده. د هر الرژن لپاره موږ الرژن ایکستراکټ ورکوو. مثلا د غنمو ډوډۍ یو نفر خوري، هغې په مقابل کې الرژي لري، دا ورته الرژن ده. نورو خلکو ته خوراکي توکي دی، غذا ده، اما څوک چې ورسره ستونزه لري هغې ته الرژن ده. موږ بېرته الرژن ایکستراکټ ورکوو. ایکستراکټ یعنې اثاره شیګه، یعنې هماغه شي سره چې حساسیت لري د همغې شی ایستل کېږي. د واکسین جوړولو په کمپنیانو کې دا د واکسین د مستحضراتو په توګه باندې دا تیارېږي او ورکول کېږي، هېڅ کوم ضرر نه لري. هدف د ورکول د الرژن د حساسیت د ډیسنسیټایزیشن لپاره چې موږ الرژن ایکستراکټ ورکوو. هدف د ورکولو دا ده چې خصوصا دلته په افغانستان کې موږ سب لینګوال الرژن ایکستراکټ ایمونوتراپي استعمالوو، یعنې د ژبې لاندې. دا موږ ځکه انتخاب کړی یو خو په ټوله نړۍ کې که تاسو غواړئ لږ معلومات ورکړم. مهرباني ول پام دې ته د ما پوښتنه وه، ځکه دلته مثلا په امریکا کې د ژمي د موسم را رسېدو نه مخته یو شمېر خلک واکسینونه اخلي. په ژمي کې خو نور ډېر ناروغۍ بیا به په راتلونکي کې په نورې مرکې هم ولرو، د فلو، زکام او د دې لپاره ځانګړي واکسینونه اخلي، د الرژۍ لپاره واکسینونه اخلي. یعنې دا څومره ښه کار ده یا څومره مناسبه ده یا څومره دا بیا په ژمي کې د ناروغیو په کنټرول کې دا مرسته کوي؟ هلته هم په کابل کې یا په وطن کې دا شیان شته؟ مجاهد صاحب
د اسما ناروغانو ته ناروغي هغه وخت خطرناکه کیږي چې دوی د خپل ناروغي په مقابل کې بې پروا شي، دوی دا مدیریت نه کوي. ګوره د دې مدیریت چې دی دا د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ د ښو اړیکو په واسطه باندې دغه مدیریت منځته راځي چې په کوم سټیج کې ده، کومه درملنه ورته ده، کوم معاینات باید وکړي، کله چې هوا مخ په سړک کېدو شي دوی باید څه تدابیر ونیسي. مخکې تاسو یو اشاره وکړه کله چې هوا سړه کېږي د اسما ناروغانو لپاره څو تدابیر ډېر اړین دي. یو دوی باید واکسینونه وکړي، واکسینونه چې د انفلوئنزا او د نوموکوک واکسینونه دا خو ډېر زیات ضروري دي. انفلوئنزا باید هر 6 میاشتې بعد وکړي، نوموکوک چې دی کال کې یو ځل کېږي، ټیسټ ته ضرورت نه لري، دا باید په وقایوي شکل ورته وشي ځکه چې خپل انفلوئنزا دا هم د کامن کولډ ویروسونو له کورنۍ څخه ده، اما ډېر خطرناک شکل دی. هغه شکل دی چې اوږدمهاله کېږي او شدت یې ډېر زیات ده او نور عام خلک یې تحمل کولی شي، اما څوک چې سالنډي لري هغوی تحمل د دې نشي کولی. نو مخکې نه که واکسین وشي ایمونوتراپي وشي ښه ده. بل هغه د اسما ناروغان چې دوی الرژي لري، الرژي باید تشخیص شي چې مخکې ما د ټیسټونو په هکله تاسو ته وویل چې څو ټیسټونه دي. یو پریګلیسکن ټیسټ دی، د پوستکي افزن ټیسټ ده، دا ډېر دقیق ټیسټ ده. په امریکا، اروپا، هند، ترکیه، خدای فضل دی موږ په افغانستان کې موږ سره هم شته دی. بل ټوټل آی جي باید خپل اندازه کړي. ټوټل آی جي څه شی ده؟ آی جي چې دا د بدن پوز ده، دا انټي باډي ده. کله چې یو الرژن زموږ بدن ته داخليږي نو د بدن د دفاعي سیستم حجرې دا تشخیصوي او دغه انټي باډي جوړیږي. دا انټي باډي جوړیږي دا فقط د بدن د دفاع لپاره دی. د دې کچې معلومول ډېر اړین دي، خصوصا د اسما په 5م سټیپ کې دا باید واضح شي چې ناروغ په چاپیریال کې د کوم الرژن سره ستونزه لري چې د هغې الرژن ایکسپرټ ایمونوتراپي ورته شروع شي. حتی د سړې هوا د رسېدو نه مخکې باید دا تدابیر ونیول شي چې د دې بدن معافیت پیدا کړي د ټولو الرژنونو په مقابل کې. دا یو څه د اسما ستونزه کمولی شي. نور تدابیر چې موږ تاسو مخکې ورباندې بحث وکړي چې دا د کړکیو خلاص پرېښودل دي، د 15 دقیقو لپاره هغه فلټرونه چې هوا مرطوب هم ساتي او د ایرو الرژن فلټر کوي دا ضروري دي. د غریبو خلکو لپاره دغه بخار د اوبو ډېر زیات ضروري دی او دوی باید د ډاکټر سره دوامداره تماس باید ولري. تر څو چې ورته ډاکټر توصیه نه کړي تو حق نه لري چې هیڅ دوام ونه کړي. سمه ده. ډاکټر صاحب ډیره مننه. په وروستۍ برخه کې پیغام مو څه دی؟ خلکو نه څه غواړئ؟ ډاکټرانو نه څه غواړئ او حکومت نه څه غواړئ؟ څنګه کولی شو ټول په ګډه د یو ټیم په شکل باندې د ژمي په موسم کې د ژمي ناروغۍ یا ژمي سیزن سره تړلې ناروغۍ چې دي دا راښکته کوو او که وتوانېږو بیخي له منځه یوسو؟ دغه تدابیر چې دي دا باید یو خو انفرادي خپل د څوک چې د اسما ناروغان دي مخکې په کلونه د اسما ناروغي تجربه کړي دي، دوی باید یو متخصص د مشورې لاندې د خپل تکلیف صحیح مدیریت کړي، دوا په خپل وخت باندې ولي، ټیسټونه چې ورته توصیه کړي دا ټیسټونه باید وکړي. کور کې چې کوم شرایط د اسما ناروغ لپاره دا باید دوی تطبیق کړي. بل دغه موضوع چې ډېره فیصدي د حکومت پورې اړه لري دا اوس ډېره زیاته ضرور ده. مثلا په دغه 2024 کال کې فکر کوم اولین ښار په نړۍ کې د افغانستان چې دلته د مرکز ګرمۍ یو واحد د مرکز ګرمۍ یا د تودوخې یو مرکزي سیستم دلته نشته دی. نو که چېرته د مرکز ګرمۍ یو سیستم جوړ شي هم دولت لپاره به ډېر ښه عاید وي. لکه مثلا د برق پروژه ده، د برېښنا پروژه ده، فکر کومه دا هم داسې نیمه شخصي نیمه دولتي ده. همدغسې تجاران د په دې عرصه کې څه خدمت وکړي. حکومت د دې موضوع ته ډېر زیات توجه وکړي. ما په دغه موضوع په هکله باندې یو کنفرانس لیکلی و، بخیر ډېر مخکې نه ځم، حتی همدغه کنفرانس د 2025 الرجي کانګرس چې د ګلاسکو په ښار سکاټلند کې وه د دغه عنوان لاندې مې ولیکو چې د نړۍ په وروسته پاتې هېوادونو کې د یو واحد مرکز ګرمي سیستم د نه شتون له کبله
د اسما ناروغي، د COPD یا کرونیک ابسترکټیو پلمونري ډیزیز یا د سږو مهاله انسدادي ناروغي دا ورځ په ورځ د مخ په زیاتېدو دي. حتی د الرژي کچه امکان لري چې تر 2050 پورې چې اوس 10 سلنه ده، دا کېدای شي 50 سلنې ته ورشي. حتی د عنوان کې ما ورکړي چې دغه د چاپېریال د اتموسفیر ککړېدل دا مثلا په افغانستان کې دغه غازات چې اوچتېږي دا نه تنها افغانستان د تاوان کوي، حتی سیمې ته نړۍ ته تاوان کوي. ما داسې یو عنوان لیکلی و، هغه خلک چې په قصرونو کې اوسېږي هغه هم د دغې ضرر نه په امان کې نه پاتې کېږي. ډیره زیاته مننه. کور د ودان ډاکټر صاحب، ان شاء الله چې په راتلونکي کې به هم په یو شمېر مسالو په یو شمېر روغتیایي ستونزو باندې خبرې کوو. ډیره مننه چې مرکې ته د وخت راکړه. کور د ودان ډاکټر صاحب. مننه تاسو نن چې موږ ته بلنه راکړه. سلامت سئ. مننه. کور ودان. درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د نن ورځې مرکې ته مو ډاکټر صاحب محمد حلیم خان آریان ته بلنه ورکړې وه. دوی په کابل کې ډاکټر دی او په خپله د الرژۍ او سنټر یو کلینیک لري. ډاکټر صاحب آریان د هندوستان او د اروپا د الرژۍ یا حساسیت، دغه ډول د نفس تنګۍ یا اسما او د ایمونولوژۍ یا معافیت د اتحادیو غړی هم دی. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.